سلامونه ملګرو، هیله د صحتمند بیاست. وختم په خیر. زه یم عبدالفتاح همدر، تاسو ګورئ تکنیکال همدر یوټیوب چینل. راځو د امازون پروډکټ هانټینګ وم کلاس ته. په دې ویډیو کې د تیر ځل په شان یو ځل بیا د پروډکټ هانټینګ په پری ټولز باندې غږیږو او پری ټولز استفاده کوو. یو بل پری ټولز ده چې څه ډول موږ هغه انسټالولی سو او څه ډول استفاده کولی سو، څه استفاده ځینې کیږي. راځو دا پری ټولز ده ګرابلی products tools انټر کوئ. دا اول ټول چې دا په کروم کې ګرابلی پروډکټ سرچ ټولز په دې کلیک کوو. که چیرې تاسو کمپیوټر کې انسټال یې دلته به ریموو را په کروم وي، خو ما په کمپیوټر کې انسټال نه ده. اډ ټو کروم اډ کوئ، اډ ایکسټنشن. کله چې دا اډ سو راځو دا پروډکټ پین کوو. مخکې تر دې راځو یو ګورو دا پروډکټ ده وی ګورو څه ډول ته چې شی ښکاره کېږي. وم کتل دا بل ګورو، همدغه رقم دا بل ګورو. تاسو هر پروډکټ داسې کتلی شئ. اوس همدغه ایکسټنشن رن کوو، بیا ګورو چې څه تغیرات رالو. راځو ایکسټنشن ته. ایکسټنشن چې مو راخلاص کړل، دغه ایکسټنشن چې ولو ګرابلی پروډکټ سرچ ټولز دا پین کوو. کله چې پین کوو دا باید ریفریش شي دا صفحه. دا دغه دلته تاسو باید راسئ ریفریش شي دا صفحه. ریفریش حالات کې روان. راځو دا بل ریفریش کوو. ریفریش دا بل به مو ریفریش کوو. دغه سرچ حالت روان دی، هغه ډیټا رااخلي او د لومړي ځل لپاره کوم ایکسټنشن پیلوټ کیږي لږ وخت هم نیسي. تاسو ورته منتظر شئ. راسو نسبت تیر وخت یې اوس وګورئ کوم تغیر کې راغلی ده. دې په واسطه باندې دا معلومیږي چې دغه پروډکټ په نورو کومو آنلاین مارکیټ پلیسو کې لیست کې خرڅیږي او په لکه دلته ګوره ای بی بل د امازون په شان غټ مارکیټ پلیس ده چې آنلاین همداسې جنس پکې خرڅیږي. دا پروډکټ چې ده دلته په امازون کې هم خرڅیږي، په ای بی کې هم خرڅیږي، بل په ولمارټ کې خرڅیږي. دا یو تغیر. بل تغیر تاسو ته ایسن نمبر دلته راول تر ټایټل لاندې ګوره ایسن نمبر ته درته ښیي. بل یې د بي ایسار دلته هم درته ښیي. بل تاسو ته ښیي چې دغه څو بي ایم یا څو بي ایس لرله په دې ځای کې درته ښیي. بل ښه والی یې پروډکټ انفارمیشن یا ډیټیل ته اتومات تاسو بیا یې ته په صفحه کتنه کړئ. دا څنګه کلیک کړئ تاسو همغه پروډکټ انفارمیشن ته راولي. دغه دا پروډکټ ډیټیلز تاسو اتومات ورته راوستاست. دا بل پروډکټ راځو ګورو. په دې کې هم همدغه شیان اضافه شوي. دا ده، دا هم په ای بي کې خرڅېږي، دا هم په ولمارټ خرڅېږي او دا ای بي ایسار ده، دا ایسن نمبر ده او دغه لس دانې بي ایس لرام پکې دي او پروډکټ انفارمیشن چې کلیک کړي اتومات انفارمیشن ته بیایي یا ډیټیلز ده. اوس چې څنګه بله څنګه استفاده کولی دې څخه له دې څخه هم دا استفاده کوو. موږ غواړو په دې دلته پرایس څو ده، دې پروډکټ پرایس ګورو. دې پروډکټ پرایس ده 8.9 ډالر. دې پروډکټ دلته ختم ښکاره کېږي، دا 8.9 وي. دلته هم ښکاره کېږي ستاسو دا 8.9 وي او دلته مختلف سیلران کې دي. کولی تاسو به هغه سیلرانو لیست وګورئ چې نور یې په څو کوم قیمتو خرڅوي. پرایسونه ته کولی شئ چې وګورئ. دا ده په 11 په 18 په 18 زیاتره یې په 18 ډالره خرڅوي. 14 شل دا یې پرایسونه دي. دا 18 نو دا یې دې قیمت څو په امازون کې. اوس راځو دا ګورو چې دغه پروډکټ په ای بي کې په څو خرڅوي. همدغه پروډکټ باندې کلیک کوو تر څو ای بي ویبسایټ مو ته خلاص کړي. همدغه پروډکټ کې همدلته ګورو. فکر کوم دا په ای بي کې نه غوره سیب دی سرچ ریسیو ایمیل الارټ نوټیفیکیشن وین نیو ایټم ار اویلیبل. دلته اوټ اف سټاک شوی دی ځکه مو تر روان اړول. ګوره هماغه چې کلیک کوو دلته دې په ای بي کې دا پروډکټ اول اوټ اف سټاک شوی دی، اویلیبل نه دی. کله وای کچېرې دغه سیب د سرچ کې تاسو ته بیا موږ ایمیل کوو، کله چې پروډکټ بیرته اویلیبل شي. بل په دې کې ګورو په ولمارټ کې ګورو. همداسې په ولمارټ باندې کلیک کوو. ده
په ولمارټ کې هماغه پروډکټ ده، قیمتونه یې فرق کولی شي. دغه پروډکټ هماغه پروډکټ یا دقیقه داسې ده، دغه پروډکټ هماغه پروډکټ ده، فقط رنګونه بدل دي، خو دا پروډکټ څو ده؟ 8.1 ډالر. داسې به تاسو کولی شئ بعضې وختونه مختلف پروډکټ چک کوئ چې په ولمارټ په ای بي کې په یو ټیټ پرایس یا هلته ډیلز لګېدلی، تخفیف ورکړل شوی، هلته په یو پرایس باندې، او په امازون کې په جیک پرایس باندې تاسو کولی شئ چې په ولمارټ یا په ای بي کې واخلئ او امازون ته یې شپ کړئ او په امازون کې یې خرڅ کړئ. دا خو دې ته وایي بیا آنلاین اربیټراج ماډل، بزنس ماډل، او تاسو کولی شئ چې دا رقم پروډکټ خرڅ کړئ. نو د دې پروډکټ په استعمال پوه شئ، د ایکسټنشن په استعمال باندې. بل دا پروډکټ ده، راځو ګورو یې، دا ده په ای بي کې ګورو، دا په ای بي کې په ګوره اویلیبل ده 9.8 باندې ده، په 9.8 ډالر باندې ده. اوس په امازون کې ګورو په څو باندې ده، په 6.50 ده، یعنی په ای بي کې دلته باندې ګرانه قیمت ده. بیرته که امازون ته ځئ، امازون دا هم کلیک کولی شئ، که له دې ځای څخه ځئ دا د امازون دلته هم درته ښیي، دا په امازون کې هم خرڅېږي. بیرته په امازون کلیک کوئ، امازون کلیک وکړئ، اتومات د امازون څخه بیرته بیا هماغه پروډکټ. نو دا ولو دي ګریډلی ایکسټنشن، د ګریډلی پروډکټ ټولز ایکسټنشن استعمال چې موږ تاسو کولی شو دا پروډکټ په واسطه باندې دا معلوم کړو چې دا پروډکټ په نورو کوم مارکیټ پلیسو کې خرڅېږي، لکه داسې په ای بي او ولمارټ کې خرڅېږي. او بل دا معلومه اوسي دلته موږ ته نږدې ټایټل لاندې معلومیږي سین نمبر یې، بې ایثار یې، سیلران یې څو یې، بې سیلران پکې دي، او پروډکټایز لپاره لینک. دغه لپاره موږ کولی شو چې ګریډلی ایکسټنشن استفاده کړو. همدا اوس یې ګورو چې دا ګوره که چېرې موږ دا ایکسټنشن ریموو کړو بیرته دا ورکېږي که نه ورکېږي. راځو ریموو پراپ کړو، ریموو وکړو، دا ختم شو دا ایکسټنشن. اوس دا صفحه ریفریش کوو، ګورو یې چې همدا ډیټایلز یې لرې کېږي که نه لرې کېږي. کوشش وکړئ دا عملي کار کوي، هر ټولز عملي کار کوي. ویډیو مو کتلی، ویډیو په جریان کې کار کوي، کوم پوښتنه لرله، کوم ځای کې مشکل ولو له ما سره په جریان کې څه رابطه راسره ونیسئ. دا اوس ګوره د ایکسټنشن هلته کوم هغه څه ولو په ای بي او په کوم مارکیټ پلیسو کې خرڅېدو هغه ځینې لرې سولو، بل هلته سیلران ښودل کېدلو، سیلران وایي سین نمبر ولو هماغه هم ټول لرې سولو. نو دا ولې د ګریډلی ایکسټنشن د استعمال طریقه تاسو په وپوهېده چې دغه انسټال یې څه شی موږ ته ښیي او چې انسټال نه یې څه شی راته ښیي. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم، هیله ده چې له دې ویډیو معلومات اخیستي او څه مو ترې زده کړي. ښه وخت کې چارې.